بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محترمه دوستي قدرمن لیدونکو تاسو ته، ستاسو محترمه کورنۍ ته او ټول هغه زده کوونکو ته چې زموږ ورځني ویډیوګانې په منظم ډول باندې ګوري، چینل مو سبسکرایب کوي او موږ سره په درسونو کې برخه اخلي. هیله مند یم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا ژمنې پر خپل تنونو باندې ولرئ. قدرمن لیدونکو، هیله مند یم تاسو د تیر مبحث چې زموږ د 2 الفا مثلثاتي نسبتونه او د الفا له جنسه تاسو ته مې فعالیت کورنۍ دنده درکړی و، هغه په سمه توګه لکه څنګه چې ما تاسو ته مثال پکې وکارو کار کړی مو وي او زده کړی مو وي. خو بیا هم که چېرته څوک زده کوونکو مشکل لري، د مشکل په صورت کې خپل مشکلات کومنټونو کې ولیکئ. زه ستاسو مشکلات څه هر ډول مثال زه تاسو ته کاروم او تاسو پرې پوهیم. نو نن خپل درس پیلوو قدرمن لیدونکو. بیا هم زموږ د درس عنوان مضمون مو ریاضي ده. درس عنوان مو هم د تیتا مثلثاتي نسبتونه د تیتا پر 2 له جنسه څنګه زده کوونکو تیتا پر 2 لاسته راځي. نو تاسو کولی شئ دغه مبحث د خپل کتابونو 230 او 231 پاڼه راوباسئ، دغه مبحث وګورئ او مثالونو ته یې غور کړئ. نو قدرمن لیدونکو، په تېر مبحث کې موږ د 2 الفا مثلثاتي نسبتونه د الفا له جنسه درلودل چې موږ په دې ډول باندې کارول. زه تاسو ته زده کوونکو بیا هم عملي ډول باندې کاروم او تاسو ته د تیتا مثلثاتي نسبت د تیتا پر 2 له جنسه کاروم. لکه څنګه چې زده کوونکو موږ ساین د 2 تیتا درلودو، ساین د 2 تیتا درلودو چې مساوي ده له 2 ساین الفا سره یا تیتا سره ضرب د کوساین د تیتا سره. غواړم زده کوونکو تاسو ته په دې ناحیه کې تیتا راسته راوړم. ښایي دغه زاویه تقسیم د 2 کوم زده کوونکو، زاویه ټولې تقسیم د 2 کومه، هم دې طرف د مساواتو، هم ښي لور د مساواتو، هم چپ لور د مساواتو تقسیم د 2 کومه. ښایي دې ناحیه کې دغه 2 د دې 2 سره ځي او دې ناحیه کې چې ساین د تیتا پاتې کیږي. په نتیجه کې زده کوونکو مثلثاتي نسبت د ساین د تیتا لاسته راځي چې 2 ساین د تیتا پر 2 ضرب د کوساین د تیتا پر 2 سره. وروسته د هغې څخه په همدې ترتیب باندې ما درلودو چې کوساین د زه زده کوونکو ما تاسو ته دغه ویلي و چې کوساین د 2 الفا څو مثلثاتي څو فرموله لري چې تاسو کولی شئ کوساین مربع الفا منفي ساین مربع الفا یو دانه فرمول و د کوساین د 2 الفا یا 2 تیتا یا هم د 2 الفا جنسه 2 الفا مثلثاتي نسبت دی چې کوساین و د تیتا یا هم الفا له جنسه، او بل فرمول یا منفي 2 ساین مربع الفا او 2 کوساین مربع الفا منفي یو د بل فرمول و. زده کوونکو په همدې ترتیب سره موږ درلودو چې دغه لومړنی مثلثاتي نسبت، دا دویم مثلثاتي نسبت چې کوساین د 2 تیتا. زه زده کوونکو صرف یو فرمول تاسو ته لیکم، باقي تاسو په همدې طریقه باندې مخ ته لاړ شئ. لیکو چې ما درلودو په چې کوساین مربع الفا یا تیتا منفي ساین مربع تیتا. ښایي د دې لپاره چې زه تیتا له تیتا پر 2 د جنسه لاسته راوړم، دغه زاویه یې تقسیم د 2 وکوم. زاویه زده کوونکو تقسیم د 2 کومه، تقسیم د 2 تقسیم د 2. دې ناحیې کې 2 بیا له 2 سره ځي. لیکم چې کوساین د تیتا مساوي ده له کوساین مربع تیتا پر 2 منفي ساین مربع تیتا پر 2 سره. ما هم دې ترتیب باندې تانجان درلودو، تانجان د 2 تیتا. زده کوونکو ما صرف تاسو ته یو د کوساین فرمول د 2 تیتا د تیتا له جنسه کار کو. نو زده کوونکو تاسو کولی شئ 2 نور فرمولونه په خپله باندې همداسې عملي ډول باندې چې زه تاسو ته کاروم او زاویه تقسیم د 2 کومه تاسو هغه کار کړئ. تانجان د 2 تیتا مساوي کیږي 2 تانجان د تیتا پر یو منفي تانجان مربع تیتا. یو منفي تانجانت مربع تیتا. زه بیا هم زاویه تقسیم د 2 وکوم، تقسیم د 2 تقسیم د 2. 2 له 2 سره ځي. په نتیجه کې لرم چې تانجان د تیتا مساوي ده له 2 تانجان د تیتا پر 2 پر یو منفي تانجان مربع تیتا پر 2 سره.
زده کوونکو تاسو ته په دې ناحیه کې دا چې ما تاسو ته زده کوونکو تیتا مثلثاتي نسبتونه د تیتا پر دوه له جنسه وکارول نو ستاسو د کتاب کې دریم مثال په نوم باندې مثال راغلی زده کوونکو چې همدغه مبحث شامل ده پکې نو زه تاسو ته دا غواړم په دې ډول باندې بیان کړم چې وایي تیتا لوی د 90 درجو نه کوچنی د 180 درجو نه تیتا څه شی خاصیت لري تیتا لوی د 90 درجو نه کوچنی ده 180 درجو نه کوساین د تیتا مساوي کیږي منفي 3 پر 4 کوساین د تیتا مساوي د منفي 3 پر 4 او همدې ډول باندې موږ ته ویلي وای تاسو کوساین د 2 تیتا پیدا کړئ کوساین د 2 تیتا وای تاسو له ځان سره پیدا کړئ چې څومره کیږي ښایي زده کوونکو زه لیکمه د دې لپاره چې کوساین د 2 تیتا پیدا کړم دغه ناحیه زده کوونکو زه لومړی دا ټاکمه تیتا وایي تیتا لوی د 90 څخه کوچنی د 180 څخه یعنې دویمه ناحیه کې د دغه مثلثاتي نسبت کوساین منفي 3 پر 4 دې ناحیه کې ټاکل شوی ده ښایي لیکم چې کوساین د 2 تیتا فرمول مو درلوده 2 کوساین مربع الفا منفي ساین مربع الفا یا هم تیتا هر زاویه زده کوونکو کیدای شي دې ناحیه کې راشي نو قدرمن لیدونکو ماته کوساین د منفي 3 پر 4 راکړی زه د مثلثاتو اساسي رابطه پیژنم تاسو ته د هغې رابطې څخه په استفاده کولو سره غواړم تاسو ته ولیکم چې ساین مربع تیتا جمع کوساین مربع تیتا مساوي کیږي له 1 سره کوساین مربع تیتا لرم زه غواړم ساین مربع تیتا پیدا کړم مساوي کیږي 1 منفي کوساین مربع تیتا دغه کوساین مربع تیتا دې طرف د مساواتو راځي ښایي ساین د تیتا مساوي کیږي له 1 منفي کوساین مربع تیتا سره ښایي ساین د تیتا مساوي کیږي له 1 منفي کوساین مربع تیتا پر ځای منفي 3 پر 4 لرم منفي 3 پر 4 کل مربع په نتیجه کې ساین د تیتا مساوي کیږي له څو سره 1 منفي 9 پر 14 باندې کیږي 1 منفي 9 پر 14 کیږي ښایي د 14 نه چې زده کوونکو 9 لاړ شي کیږي دې ناحیه کې د جذر 7 یا خپله 7 کیږي 7 پر 14 ښایي ساین د تیتا مساوي کیږي جذر 7 پر 14 مکمل جذر زده کوونکو د 14 مکمل جذر هیر نه کړئ چې 4 ده ښایي زه لیکم چې دې ناحیه کې جذر 7 پر 4 کیږي ځکه چې دې ناحیه کې ماته ویلي دي وایي تیتا په دویمه ناحیه کې ده یا هم تیتا لوی د 0 څخه ده کوچنی ده لوی د 90 څخه ده کوچنی د 180 څخه ده دویمه ناحیه راځي په دویمه ناحیه کې ساین او کوسیکینټ چې معکوسې ده دا مثبت دي ښایي ساین د تیتا ماته په دې ناحیه کې پیدا شوده ده او کوساین هم زده کوونکو دغه ده زده کوونکو ما ساین تیتا لومړی لاس سره وړو اوس د کوساین د 2 تیتا فرمول لیکمه چې کوساین د 2 تیتا لرمه کوساین مربع الفا یا تیتا منفي ساین مربع تیتا ښایي کوساین د 2 تیتا مساوي ده له کوساین مربع تیتا زده کوونکو زه لرمه منفي 3 پر 4 کل مربع منفي ساین مربع تیتا پر ځای زه لیکم چې جذر 7 پر 4 کل مربع کوساین د 2 تیتا مساوي کیږي 3 چې مربع شي 9 کیږي قاعده منفي توان جفت نتیجه مثبت عدد پر 14 باندې کیږي منفي 7 پر 14 په نتیجه کې کوساین د 2 تیتا مساوي ده له 14 مخرج مشترک نیسو 14 تقسیم د 14 یو کې 9 منفي 7 په نتیجه کې وایم چې کوساین د 2 تیتا مساوي ده له 9 نه چې ولر شي 2 پر 14 کیږي یو 2 2 اته 2 14 ښایي کوساین دغه ناحیه کې زده کوونکو کوساین د 2 تیتا مساوي ده له 1 پر 8 سره دې ناحیه کې زده کوونکو ته څه ولده چې کوساین د 2 تیتا 1 پر 8 شو ما تاسو ته په ډېر ساده او اسان شکل باندې زده کوونکو کار کړو ستاسو کتاب کې لږ مغلق ډول باندې لیکل شوی ده نو غواړم زده کوونکو ستاسو د فعالیت سوال چې ده تاسو ته ساین تیتا پر 2 درکړې ده او درجه تاسو ته ویل چې تیتا لوی د 90 څخه کوچنی د 180 څخه دغه مبحث زده کوونکو دا مثال ستاسو کورنۍ دنده په همدې ترتیب باندې حلوئ ګورئ چې څه شی تاسو نه غوښتلي دي مثلثاتي نسبتونه یې لاسته راوړئ هیله مند یم زده کوونکو تاسو د تیتا
تیتا مثلثاتي نسبتونه د تیتا پر دوه جنسه پوه شوي اوسېږئ چې ما تاسو د دې ناحیې کې ثبوت وکاراوه دا یې هم زده کوونکو مثال په دې ناحیې کې راغلی او ما تاسو ته وکاروه نو هیله مند تاسو کوم مشکل ونه لرئ او نننۍ جلسې درس مو په ښه ډول باندې زده کړی وي ښایي تر بیا چې ستاسو چوپړ کې حاضرېږم تاسو ته د مثلثات بل درس تشریح او توضیح کوم تاسو په یو بخښونکي مهربان الله باندې سپارم ښه وخت ولرئ الله پامان